बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 3 द तानीस या खजीना। नंबर 1 دا د پښتو یو ځانګړې یې ده چې ورته د تانیث یا خزینه یا د لکۍ والا یې هم ویلی شي. نمبر 2 د انګریزۍ د ای आवाज لري بلکې د امریه یې پسیر आवाज لري لکه لکۍ، مرغۍ، جړۍ وغیرہ. نمبر 3 د اردو، پارسی یا عربۍ په معروفه یې چې حمزه ولګولی شي او کوم आवाज لري لکه جینۍ، جینکۍ، سپلۍ، سپۍ، بوډۍ وغیرہ. نمبر 4 دا یې صرف او صرف د خزینه لفظ اسم د پاره استعمالیږي لکه چرګوټۍ، ماڼۍ، لیونۍ وغیرہ. نمبر 5 دا یې د اسم صفت او اسم مجرد د پاره هم کارولی شي لکه خوشحالۍ، سوکالۍ، خوشبویۍ، ګرمۍ، یخنۍ، ژوندۍ، مرغۍ، بدمرغۍ، بدنصیبۍ او نیکمرغۍ، ننګیالۍ وغیرہ. نمبر 6 دا یې د اسم تصغیر د پاره هم استعمالیږي لکه دیګچۍ، کچونۍ، زانګوټۍ، سمسوکۍ، سانګوټۍ وغیرہ. نمبر 7 دا یې په اسم ضرب کې هم کارولی شي لکه غرمنۍ، سږنۍ، پروسکنۍ، پیښورۍ، کورنۍ، میاشتنۍ، پاکستانۍ، صدۍ، پیړۍ وغیرہ وغیرہ. نمبر 8 دا یې صرف او صرف د لفظ په اخر کې راځي، په اول سر یا په منځ کې نه استعمالیږي لکه لکۍ، چرمښکۍ وغیرہ. نمبر 9 اکثر مؤنث یې والا اسم واحد او جمع دواړه استعمالیږي لکه مچۍ، ګولۍ، کټوۍ، کرسۍ، چرمښکۍ، اګۍ وغیرہ. دا لفظونه چې په آخر کې خزینه یې راغلې ده دا په جمع او واحد دواړو صورتونو کې استعمالیږي. ډېر زیاته مننه، ډېر شکریه. خدا